सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम, संग च तासु यई दस बदर बांधी हुकूमत रख संग च अयो खदा च वादे शवा नो द मेड़े पोजा नो नो खल्को चाहे है दे जल्मी खो पोजा निश्ता खजो वर्तवे च शोर डेर मकवे जिनायों पे उस्तर गाड़ंदा नमुंगा अड़ंदो लाबे पोजे मेड़ा हमेशा मिलावी दागे वजह सदा दागे वजह दादा चित्तासो द खुदा असरा प्रेखेदा और बंदा मत रखे ददे तकरीर पताईत के यौरुंदो खैर हो कुरान यादो बाजार की गिरदी द माशूम को गए ला सीखे दे और खैर हुआ बादशाह के पेश माशूम वर्तवई दा फीजी सेब दे खैर हुआ वे संगा फीजी दे वे जी कुरान में याद दे वे दो कुरान याद दे खैर हुआ कुरान याद दे और दे खैर हुआ वी से हवालात के वाचो वी नहीं वो हवालात के वाचो हवालात के वाचो लो दशपे वर्ता बादशाह रहा गए यो कान है राव वर्तेला फीजी साहब वेले हाँ वेले कतर सहारा पूरे दे दा काने दस रोजारो करे नो सबा बदर न सर कलम को सर बदन अपने को पफानी बादशाह खुदा तकरीबकारों को तकरीबकार सजा से नहीं बचेंगे तकरीबकार सजा से नहीं बचेंगे लस कालौशु के द कौम बच्ची कबाब द कौम लसुना कबाब कोरून इमरान तकरीबकार से तकरीबकार सजा से नहीं बचेंगे सऊदी अरब उंगली दे सऊदी अरब ईमान उंगली और दे देख पलो नर खजियानो ईमान मोली तकरीबकार सजा से नहीं बचेंगे सऊदी अरब यो धमाका उकड़ा दशपारसो कसानों ने सरुन कलम और ब्याह फरिंग दागी पे इंटेलिजेंस दागी पे सीएडी दागी पे इंक्वायरी अफसरान आफरी 10 के सड़ी रही सिद्दीक और अगी ब्याह करार हो जाओ मुमकिन न सरुन के कलम तकरीबकार सजा से नहीं बचे दिल तक अगर तकरीबकार सजा वर्त मिलाओ नशवा चिकम तकरीबकार उसका कोर्ट स्ता लुल तलाश वाचोलो स्ता खज तलाश वाचोलो स्ता ब्रूई लूट करा उस बल मिशन छोड़ो दे स्ता पाकिस्तान शरीफ की बल मिशन छोड़ो दे माशुमान बची बदी देन तख्तीगी दोबे और कतर और कुवैत अवल तब अगुई द उखानो दा सुनो पक्पो पूरे तड़ी चागुई पे नारी की अगर उठते जमन लगी दा तजुर्बे बस्ता पर बचू की इंशाअल्लाह नौर बदर तरकी नौर बकी तासो बदजान तमाशे होगा वल्लाह का नलूर टींगा करी न वल्लाह का जामन टींग करी न वल्लाह का जान नूर बदल वजह सदा सितासो खुदा प्रेम बंदा मसरा करे नन सलोर न्यास के उस
چې هغه بالا مړی کې اوبه نشته، څلور میاشتې د بجلیګر ملا غوندې سړي په جومات کې اوبه نشته، څلور میاشتې چې بجلیګر ملا شور مچولی شي، چغې موالی شي، پس نه مس پې څوک نه شو، څلور میاشتې څه شو هغه بامبړان او هغه رامبړان چا په دې کوڅو کې به ګرځېده، بامبړان څه شو؟ اوس راشي زمونږ کور ته ښځې راځي جامې راوړي چې اوبه راکړی شه، زه هم ډېر شکر رحمان بابا ډاکټر ته ورغی، بیمار و، نبض یې ولیده، ورته ویل تا ته د عشق بیماري ده، توبه وباسه نو جوړ به شي. ویل زه توبه وباسه؟ را روان دی او په خپل تصور کې خپل محبوب سره مخاطبه کوي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی، ستا په عشق کې ډاکټر راته وی چې خدای دې نورم بیمار کا، ځکه چې ته عشق نه توبه نه وباس. عزیزانو عرض مې دا و چې د یو خدای بندگان شئ، دا دنیا به ټوله تاسو پسې منډي، چې د یو خدای بندگان ستاسو نه دار یو سړي 360 خدایان، دار یو ښځه د ده خدای ده، زوی د ده خدای دی، لور د ده خدای دی، منبر د ده خدای دی، کونسلر د ده خدای دی، دار یو سړي 360 خدایان، سم خولې چینګې نیولي، موږ څه کار دی چې خولې چینګې چاته کمیټه افسران دي ته خولې چې دا چوړیانو جمعداران چې ورشي تاسو د ځان تماشې دي وزیرانو ته وکړو او شرمېدلو، ورشي دا 15,000 وزیران او صوبه سرحد نه دی وزیرستان شو، دغه ته وګورئ تاسو خلیم ورته وازي. اوس که بالا ماڼۍ ته راغلی ما تاسو کتلي خفه کېږئ ما هر ځلې ما نه دې تقریر کې د بالا ماڼۍ خیل خفه کېږي، خدای همداسې خفه کړه چې چېرې خفه نه یې ما لیدلي دې ځای ته راغلی تاسو ځان ورته کتلی څه ټوکری ټوکری ورته کېدی، دا زما ایمان دی والله العظیم چې تر هغې د پاکستان د وزیر مخ زه ونه ګورم چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی. بې غیرتو تاسو څه لپاره ورته ووایئ جی جمپړی د سري ده کیبل جی دلته یو بمبه ولګه جی دلته یو دغه ولګه د تنګې به مړ شم زه به دې ته ونه وایم چې بمبه ولګوم، د لوږې به مړ شم زه به دې ته ونه وایم چې وړه ارزان کړه. ولې زما څه کار چینی ګرانه ده خدای دې په 1000 روپۍ چټا کوي، ډېر شکر چا کړی چا خو تاسو یې کړی زمونږ پیپل پارټي دغه به م کوي تاسو کړی دي، زه یو شی ورپسې ګرځئ که هېڅ پاټی پورې بړه نه تړې، که د ملیانو ده که د پیرانو ده که د میاګانو ده که د هر چا ړه به په یو خدای پورې تړه. ملا
زه درته هم چې هلکه زما حکومت راشي زه به داسې کوم زه به داسې کوم زه غول خورم دروغ وایم زه به وکړم زه څه شی زه څه شی یم شیخان زه څه شی یم زه به څه وکړم زه والله که د یو تبې علاج کولی شم د یو تبې چې تبه مې ونیسي د یو تبې علاج د ځان نشم کولی د یو سرخوږي علاج د ځان نشم کولی زه به د ټول ملک علاج کوم زه به وکړم دا زه ټکی چې چا ویلی و انجام یې څه شو څه انجام 40 کاله په پاکستان کې وګورئ چا چې ویلي دي چې زه تباه شوي زه نه اول یا آخر تو ہی تو څنګه به وایي اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم ته اخرم ته ظاهرم ته باطنم ته مونږ اوس په دې مسله تاسو نه پوهیږئ په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایله نه ده د هیڅ شي فلانه شي نشته فلانه نشته فلانه نشته ته نشته موجود نشته علماء ورپسې راغلي چې دا کائنات دا موجودات دا ته څه وایې هغه ورته کښېنئ بحث وکړئ لا موجوده هیڅ شی موجود نشته بحث وکړئ چې ناست دي ورسره په څه شي کې بحث کوي په قرآن کې بحث کوي قرآن ویلی دی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان دا سچ په مقدس مکه تاسو ګورئ دا ټول به فنا شي باقی بس پاتی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او صرف استاد پروردگار ذات باقی پاتش اور سب فناش نو علماء ورته وایي چې خبره خو ټیک نو دا اوس وی کوم شی چې سبب نشته نو داغه نن تصور د عدم دا جایز دی کوم شی به چې سبا عدم کیږي نو داغه نن تصور د عدم چې دی دا جایز نو عزیزانو هیڅ نشته مونږ شته هیڅ بنگړو بار بنگړو بوجه پرتا وي او سړی لته ور کتروري سړي دا ول بچیا کيو لته دی بل ور کې هیڅ نشته تاسو ټول بزرگ خلک یې خو خلک ګرځیم دیر داس کله مو ټوپاین کږي بلاره چروان یې کنه کنجر توپ سره چروان یې ماته مو ګورئ دکان کې چې وګوره کنه وی سی آر چې پوګي ماته وګورئ چې دا د اخرت دی وای کنه چې ماته څه وای بیګا می وی سی آر وکړه تماته وایا چې بجلیګر مولا په ډمانو کې کینی او پکې ناشتي کډبلې نمغه خلک به ورته ډم وای کنه به وای ها که په چرسیانو کې کینی که چرس نمس کې خلک به ورته چرسی وای کنه که شرابیانو کې کینی که شراب نمس کې خلک به ورته شرابي وای کنه ٹھیک ده وی سی آر دم توپ ده دا ډبلې چې څوک کور ته یوسي کته ډم نه مې د ډمې بچی
که دروغ مې ویلي تاسو ووایئ. ما ته ټلیفونونه کېږي چې ټي وي باندې جی ډېر فحش پروګرام راځي، ډېر فحش پروګرام. ټلیفونونه راته کوي، پته نشته چې څوک د ګډې زامنې راته کوي. ما وی چې ما ته هېڅ تکلیف نشته، ما ته نشته، زما کور کې ټي وي نشته، نو زه ګورم هم نه، تکلیف هم راته نشته. ته په غبرګو سترګو ړوند شې چې فحش پروګرام دی، نو ګورې ورته ولې؟ تا خدای حالات کا. بیا دې نه پس ته هم ته چېرته ګورې چې په دې ملک کې به په ټي وي ښه پروګرامونه هم چېرته راشي؟ دا تصور هم کولی شئ تاسو؟ ستا ملک وګوره، تمام د کنجرتوب ډیپو شي. قدم بیا ته وګوره میوزیک سنټر دا اجازه چا ورکړی دی؟ ته زما لاس کې ډنډه راوله، زه به هغه د مور بچی وګڼم چې دی ما نه د میوزیک دکان وباسي. قدم بیرته میوزیک سنټر. میوزیک سنټر څه معنا؟ د ډمتوب مرکز. میوزیک څه ته وایي؟ وایي لکه انګریزی کې سازمانه، یعنی تلاوت خو نه کنه، سازمانه دوپړای باجی، آرامتوب، کنجرتوب، د خنزیر بچیتوب، ساز دا معنا. میوزیک سنټر قدم بیرته میوزیک سنټر دی. دا اجازه چا ورکړې؟ هغه ممبرانو په خپو کې پړی واچوئ او د سپو غوندې په سره خوراک اگئ. کومو ممبرانو به چې تاسو ته وی چې زما اواز به په اسمبلی کې د اسلام دپاره. زه ولې نه ودرېدم الیکشن ته؟ ما ته دا اسمبلی معلومې وې دا کوڅه ډبې. دا پرون چې په ابټاباد او په لاهور کې د پنجاب د غویانو په شان په باندې او په حکم سوداګانې پکې وی که نه وي؟ نو تاسو خو بېډبه قوم یئ. که په بل ممبرم 50 لکه الزام لګولی نو ویل به چې بیډیګر ملا 1 کروړ واغستې. ویلی به هم که نه به هم ویلی. نو ما دا خوب لیدلی و. ما ته وی ته بې اناپوز به کېږي؟ مال که اناپوز کېږم او که بې پوزې کېږم کوم یې نه. دا قوم ما ته معلوم و، ما ته پته وه چې زه د دې ملک اسلامي خدمت نشم کولی. قدم بیرته میوزیک سنټر. بیا وګورئ د حکومت دا سی آی ډي والا د دې جلسې دا خبرې په غور نوٹ کوي چې ویډیو گیم دا د چا ایجاد دی؟ دا د انګریز ایجاد دی که نه دی؟ نن قدم بیرته د ویډیو گیم دکانونه دي او هلک ځي او د مور خختک خرڅوي او پیسې راوړي او ویډیو گیم پې ګوري. قدم بیا سینماګانې وګوره. هغه ورځ ډي سي پېښور سره د سینماګانو والاو میټینګ و. سینماګانو والاو وی چې زمونږ ریټ کم دی، دا ریټ لږ زیاتول پکار. ریټ کم چې پې زه ورننوتم. وی یاره جی دا خبرې به بیا وکړو، مال کوئ که نه؟ ما مخکې ورېږم. وی هسې جي دا ریټونو میټونو خبره مال په تورو خاورو ماړه شوي. و سینماګانو والاو تورې خاورې وخورئ. خدای م هلاک کا او خدای م په فالجو والی کا. لا ماړه نه یئ چې اوس هم ریټ کم دی. هغې له څوک دي؟ خو دا ټول د سوټمارې زامن دي که مالدارو خو ویسیارونه او سینماګانې کور کې ځان ته جوړې کړي. دا د شاخای تاخای زامن ځي ولکه دا آرامیان بغلې کوي او سینما له به ټیکټ پیدا کوي. نو ته ما ته ووایه په دې ملک کې د سینما ضرورت څه دی؟ شته؟ سینما روټۍ ده، کټ دی، ښوروا ده، ترکاري ده، هوایي جهاز دی، ایټم بم دی، ټینک دی، توپه ده. سینما څه شی دی؟ د لعنت مرکز دی. د سینما وجود په دې ملک کې پرېښو پکار نه دی.
टोल कौम बेहया शो कना ब्यावर शे फौश फिल्मों बरबंड पर शमा सिनेमा की चली शमा ऐ शमा तेरे जलवों की कसम जलते ही रहेंगे परवाने फौश फिल्म खलक माता टेलीफोन ने कही चीजा बारा वफात के सिनेमा गाने बंदोल पकार मावतन जमा सकार दे के बरा वफात के सिनेमा बंद करे जमा सकार द हुकूमत पस्तर गुड़ून दे द मुहर्रम द खातरा च शिया न यरेदे न सिनेमा गाने बंद हुए द शिया मशर चौक दे इमाम हुसैन और इमाम हसन देखा ठीक है नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हजरत हसनैन निकल दे नो कदन वसूत शहादत दे एहतराम ना सिनेमा बंदोल पकार दी नो द निकल एहतराम ना सलीमा नहीं बंदोल पकार हां जी पकार नो जमा जिजानो दा हुकूमत दा पकार मा औरत से स्थित हुई मालमाख पासर फर्ज अदा कर ता तवैन कि बारा वफात के नोर काल खोए ने शही बंदोले स्तासो टेक्सुना करा दी ठीक ना जी दे बारा वफात के 2 सूरजे सिनेमा बंद कर और कनी वावरा इरशादा कि आरश पप जलसा के बम मुकर्रर पोए और दी हुकूमत पर तुक बासी के तरसो पर सिनेमा गाने बंद करी आरश और कनी सबादी बंद पर 2 अशबा जमा तकरीरी पर किसा खाना की मड़ा कस्ता सो खजे मा प्रेख में जबरदस्त सड़ी कनूर से नहीं नो खुला खुराना चावरे न प्रेदम है ना या बे सबा न बंदई दा जमुन जलसा के सीडी बमी इंटेलिजेंस बमी पुलिस अफसरान बमी दा रिपोर्ट सबा द द्वी पमेस पकार दे चे मबारफात के सिनेमा मकोला औ कनी जमुन तबियत द फसाद न दे तबियत हम न दे किनी दासिम कोले शुचे सबाला वाला यो दोला का खलक रवाड़मा और दा सिनेमा गाने वाला पर कफारा मरे कम दासिम कोले मिजदिगर प्रेदा वक़्त है दासिम कोले लेकिन जमा तबियत फसादी न दे माद 42 काला द पाकिस्तान पर तारीख की चरे फसाद करे दखले डजे निकली दी फसाद में न दे कोले और सरक्षण ओबा में नहीं सीखन और पनिवले सरफा कला करे निवने हम सोजला च जेल तलारशम वल्लाह कैदियान उमरा तालवा गाने पको पारीपुर जेल क्यों माल निशाने बमी पलासो बल पबंद जौलनोवी निशाने बमी पलासो बल पबंद जौलनोवी क्वाट अदालत की चीज पेश कोलम नजमा दे द्वार लसुनो क्या कराया चोरे द्वार या खान मार्शल्ला की चीनी बने खबर में चकड़े अरे का मात से कुफर वेले मावे च द जश्न पाकिस्तान पशपा द पाकिस्तान हुकूमत ता पकार दी च सर बसजदा खुदा तपराती च खुदाया कहा मैं कहा ये नगहते गुल नसीम में सुबह तेरी मेहरबानी चरता मुंगा और चरता खपल हुकूमत खुदा दास्ता मेहरबानी ठीक है नो द जश्न पाकिस्तान पशपा द सदर पकलब के पागल डांस की च द खजो परतुगुने सारा बदल नो सदर क्लब ना सीडी वाला सदर हाउस जो नो तौहीन सदर नो 16 मार्शल्ला के पमा पसे वरन शो मड़ा दे देने उनियम क्वाड जेल पर जेल के उमा खैर खमा से चर्चे कॉलेज मार्शल्ला अदालत के पेश करम नो जमा दे द्वारो लासो के आत कड़ाए चो आ करनेला नो चिदा से माता कुछ पासो का तो पुलिस वाला तो छे
नमारते निशाने बमे पलासो बन पर बंद दौललोई दखामता जामे बसरीवी मला खड़ले बाबेड़ोई जनाजा बमे वलाड़ा स्तारात लो ब इंतजार ये क्या कहते हैं? माल निशाने बमे पलासो बन पर बंद दौलनोई दखामता जामे बसरीवी मला खड़ले बबेड़ोई दखामता जामे बसरीवी जनाजब में वलाड़ा स्तारात लो ब इंतजार वी मख में मगोरा कफन के लुपट दीची पसरनावी मख में मगोरा कफन के सलोर जरा रुपए जुर्म करो नाक दे रहा नवाब माल मुझे कैद करो पैसे नहीं है वह नहीं आपके बड़े मुरीद आए हैं ये सब दे देंगे सरफा कलक लेकिन हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार कहेंगे ओ अल्लाह जमा पैलम की कम शह नाजायज हुई कि तरसों में जब पखल के खुदी फ्रेब है नब तासो पोइश हुई नाजिजान अर्ज में दाओ कि खुदा सरा राबिता और ताल्लुक पैदा करे खुदा सरा दारोटाए दा चिदानन तास वर पसे मंडे वरी ज दा देवाल दा मखाम हो गोरे शाता गोरे टोल दा देवाल दे देवालुनो शाता ज 15 देश काला पद्वनी में मरले कोर के उसे दे देवालुनो शाता दा मिलारवा पदे में मदरसे ततलम दा दुकानदारान सजाड़ा मुड़े शो सर शता जे टोल तपता ब्या दा टोल कड़े पदे गवार दा टोल कड़े यो बालामानी खेल दे डेरी खेल कोठली खेल लंडी खेल काकशाल खेल पीपल पाल कॉलोनी खेल बिरस्की खेल आसिया खेल डबगरी खेल यो दा साबित की ची बिजलीगर मुला लचा पमड़ी के स्कात वर करे या खैरात वर करे या ज़कात वर करे या कोरता या लस्सेरा ओड़वर ओड़ी साबित होले शे या बिजलीगर मुला चाप दे इलाका के द चाप वाद के लिए दले द चा उरिजी खड़ली द चा रोटाई तास टोल रोटी खलास ये पदे ला रवान ये जैसे अलगट्टो में नलगट्टे वाला कान सुनत मोमदा गिरो वाला और तो सुनत वाली हो दाबल कहरो सो गोरा के पाकिस्तान नाजिल दे दादा रुपए लूटना नहीं स्टेट बैंक वाला पके तिजारत जोड़ करे द बैंक मुलाजिमान मिलाओ दी खल्क सरा 100 रुपए पशपक चले वर्ग दादा रुपए लूटने यो हाल में मंडई लगे दरे दा मंडई और दफ्तर तच वर्ष मामा संग है सस्ता उजा 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 उदिन नहीं सी आओ सही खैर आले कावर हो नजी दे कायदे आजम से कि फकम सलो लोटता दा डेर जालिम से दा लिफाफा के पट वर उड़ान कवा कावर होवाल तोरे बर होवाल ना बोतल और चिदा लिफाफा के सदी यार जिया दरखास्त माड़ूजा ऐसे डिस्टर्बिंग के और चोरते है बाबू से खा खा क्यों कावा यार दाढ़ेर खसड़े दे गरीब कारिला तरो सरे दे शे रो वंदे बदा दरास्ता उस बस की मुंगला चराशी जुमात ला उस्ताजी प्लार में मर निकले दे बेखबासा बेगा में खूब की लीदले दासी पे बदालो चे टोल मुड़ी लगिया उस रेकड़े वाके पड़े स्टापलार स्पोर आगा तो बदले उस व्यक्ति के तगलाऊ की
سره کړه واخه راوړي بیګاله جمعات لار مې سپور وروټه پړه سکه سب کیږي یو حال جو دکانداران دوی پسې مجسټریټان ګرځي قانون دی لاس کې واغس قانون دی راځي په ګوتره په دې لګانو دا ګرد والے پروت دی وای سرک دی اوس چلو ویخه جوړ دیپتا 3/6 فوٹ के पे परचावर की हवालात के बाद सच चलो पालूगान में गर्द पड़ो देखो गोरे माँ भाई चरी जड़ली नवाई माँ बदमल कानून चरी मलामत करे नवाई हुक्मा द फ्रूटो द सब्जी मंडई अड़तियानम चरता पर 3/6 फूट की चालान ली दले माँ बचरे द मल्क द कानून न गिला न करे कदे कानून गरीब और अमीर पयो शररानी है अमीर खो पयो पेरद निवानु किद्रे लकर रुपए काबल तगटी पागत 3/6 फूट की परचन वर्कड़े कीगी और सब्जी वाला 200 रुपये सब्जी नहीं बैटिंगन दिलवाने ग्राम खर्च नु पस्पिनो जामो की सड़े वरुलीगी कैसा लोरा ने ग्राम खर्च करी नो सलोर जरा रुपए वाला पकेसो लगे और द फ्रूट और द सब्जी मंडे अड़तियान चीदी बेड़ा द कौम और द मल्क तबाकड़ा ओड़ो वाला चिटाका ओड़ कम दी 3/6 फूट के सर ते प्रेका हो मिलुनो वाला हो गोरा टोल पकी ऊंचे रोटाई ओड़वी मिलुनो वाला सब क्यामत बर्पा करे दे वर्ष दे मिलुनो हाल गोर नो मारो करोड़पतियान अरबपतियान चिदी करोड़पतियान और अरबपतियान पागी 3/6 फूट के परछा वरन करे शवा और मां गरीब चे रेड़ा गाड़े लगोले दे तो मां 3/6 फूट के परछा पदेलारा कल द शाहान गुजर की गवर्नर से तीरी गया चीफ मिनिस्टर से तीरी गया मेयर साहब की तीरी मेयर नदा पुलिस वर पसीशी पदे गाड़ पसे चल अल्लाह को सफा कर अल्लाह सफा के को नहीं कर अल्लाह सफा नदा गाड़ वाला लका मरगई चूनी से नदागी पदेड़ लास केदा आधा से टूकू नदा दे गाड़ वाला दाड़ा दा से टूकू ना वही पमंड कम मल्क के द गरीब सर द ज़ुल्म दा हाली هغه ملک به خاورز ګور هغه ملک به خاورز ګور چې د غریب سره شاهانو د پاره لارې سره هرګه دا غاډي ولې دغه کېره ده وې دې زنانه نشي تیرې زنانه ته په ایمان وای چې کومه زنانه په سره کو ګرځي دا زنانه کدا نر هټای دا زنانه دارامداس لکه شپاورز راځي دا زنانه دي وای شرمې دلو کوټي بازار لکه راځي دا زنانه دي په صدر روډ باندې بڑوای په موټر کې ناشتي او دا د دکاندارانو سره ټنګي اچي دا زنانه خو زمونږ د بچپن زمانہ کې سپینا بورکا کې بچي زنانه تیرې دنو خلق باریان شو چې دا لاکم د سورلسمه ستوره مونږ ولي په کلونو بچرته زنانه چا په سره کوي دا نن بس سبا ندام تاسو یې نو مونږ څه نه دا څوک دي د چا خزا په کلا د پیپل پارټي چیرمن امي د چا خزا دا څنګه لچ په خېټه موړ دے خزا بربنده کړ الله
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې د جنازې د پاسه ډوله جوړه کوي. ډوله څه ضرورت وی په ډوله د پاسه به م څادر یې وغوړوئ نو چې د شپې مې جنازه روانه وي اسې نه چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. بله ورځ یو سړی راغی ما ته وایي سنت طریقې سره واده کوم مولانا صاحب چل راته وښایه. ما وی سنت طریقې سره چل خو هغه دی چې کوم واده جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه حضرت علی سره کړو دا سنت. څنګه واده؟ مازیګر ټیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قجرو د پاڼو دوه کړای جوړ کړ. بی بی فاطمه ته یو کړای په یو وکی واچولو یو په بل کې. بچیا دا ستاد واده کالی د چیلو د وژغنې جوړه شوی یو ببره شړی دی ولا په سر کړوی دا د واده بنارسی ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نکاح وتړلو د بی بی فاطمه د حضرت علی سره بیا یې جنکۍ ور سره کړی چې فاطمه حضرت علی ته ما په نکاح ورکړه نو جنکو ته وی چې دا د علی کور ته ورسه. شپه تیره شوه سبا شو حضرت علی سوچ کو چې بیګا مې واده شوی دی څه ولیمه پکار نو د قجوره او د اوربشو روټۍ خپل دوستان یې راجمع کړه د قجورې روټۍ او د اوربشو روټۍ او یو یو قجوره پې باندې دای ملګرو له ورکوي دا زما د واده ولیمه ده. سنت طریقه واده په دا دی کومه طریقه چې حضور علیه السلام خپل خاتون جنت واده کړي دا کولای شي. نن مور د جنای مور چې په جنگ راځي چې تشرا نشي تماشې براوله. زمونږ د پیښور بزرگان چې دي هغوی چې بارډر یا پولیس دا بینڈ لے کے آنا متیانی ملوانے ہار توڑ کے آ جائے مور وہی د جنای دا مور چې په کوړای کې مکم او غوښه سپو تواچو دا زمون ودونه دي او دا زمون نظام زندگی دا چې دا ما در پڅو ته یو خدای ته رجوع نشو او یو خدای سره رابطه او تعلق پیدا نکړو دین زیات به ذلیلېږي دین زیات بخوارېږي دین زیات تباہي. یو خدای سره او داغه رسول سره مرابطه او تعلق پیدا نکړو نه دا ملک ټینګيږي دا ملک بم تباہ کیږي. تاسو به وګورئ چې د شپې سملې سار را پاسې دا ملک به تباہي. فاصبحوا فی دارهم جاثمین هغه عذاب بدر باندې نازلی چې ټول په سلور بوډي مړ پراته. اوس په دې ملک دا عذاب نازل نه دی چې دکان کې ناشته او غړم شي سر د یو ځای خپې د بل ځای لاس ته بل لارای کې ناشته او درس سرونه یو ځای لړکیږي او خپې بل ځای لړکیږي. دا عذاب نه دی او دا عذاب نه دی چې د ملک نظام او خبره د جوړیږي. کابل نن ولی مسله حل کیږي نه ولی جوړیږي نه. د کابل د خار حال درته معلومه د یورپ انګریزان به شاپینګونو نه د کابل خار کرا نن هغه کابل وګوره چې د اور په لپیټ کې د اور په لپیټ دا روس غوندې طاقت دا هغه برنچ خورو نه دی راټینګ کړی دا د غرونو زړو مسلمانانو
هغه ببرو سرونو ببرو ګیرو دا دومره عظیم طاقت راټینګ کړي خدای دې هغه ورځ نه کوي که دا روس په دې غره راواوړېده مونږ او یو ټینک کې را مخامخ که تاسو به دا خپلې منډې وګورئ که تاسو په دې بالا ماڼۍ کې اواز وشو یو ځلې وی سیکان راغلل تازه پاکستان جوړېده که نه وی سیکان راغلل نه راغلی چې ته په ما راغورځېږه کوم طرف نه راغلی د ډبګرۍ ته راورسېد قسم په خدای دی چې په 24 غنټو کې په دې بالا ماڼۍ کې ما دارو د پاره سړی نه کړ دارو اوس خو ډېر تکړه شوي یې کلاشنکو په زمانه دا و د هوایي فایرنګ به ته زمانه وکړې د هوایي فایرنګ به وکړې زمانه سر لاندې او خپې پاس دې زوړنه کړه وګوره د قوم بچي په هوایي فایرنګونو تباه او برباد شو زنانه په کور کې ناستې زنانه په سرو لګي مړې د سول کوارټرونو زمونږ د استاد لور ما چې دا استاد جړه په دیره لیدلې ده مالیا الله هوایي فایرنګ چې څوک بے ځایه کوي خدای ته تباه او برباد خدای دې هلاک کړي چې هلاک شي واده د چا دی و کور دی وران شو چې کور دی وران و د پنستې بچیا واده د چا دی بیګاله به واده کور دی وران شو څه په تندر لګېدلی او ډزې پې څوک کوي کور دی وران شو څه عقل خو وکړه که دا څه د سړي زامن دا بني آدم اوس بل عذاب در باندې خدای نازل کړي دا د 10 روپو ټیکټ زویم یو ګناه نه ده چې خدای پې رانیولي نه هغه دی چې په بینک ته منډې وایي چې هله ټیکټ راکړه دا د 10 روپو ټیکټ وګورئ تاسو په ایمان وایي چې یو سړی مو کتو چې د هغه 25 لاک راوتي خو فوټو اخبار کې ورکړي چې دغه د یو شیخ دی او ننبئي دی د دم 25 لاک راووت اوس هغه شیخ پسې څوک تللي دي چې دا رښتیا دي که دروغ کروڑونه روپۍ درنه ټولې شوې او دا ټیکټونه 14 انې جواري ده 14 انې نیم سین فرق پکې نشته ټول قوم باندې الله د ټیکټونو عذاب نازل اول د بانډونو عذاب اوس په د ټیکټونو عذاب نازل شو او هغه به صرف کېږي چې تا کرکټ نه دا کرکټ غونډس کا ګوري چې هغه لکاني مګي په کم ځای ای ته خدای بیړه تباه کړي هغه غونډس کا کم ځای کې مګي خزم ورته ناستي او دا کرکټ ګوري ناستي کنه جنکای ورته ناستي دا کرکټ ګوري د خزو اکی ټیمونه جوړ جنکای نور ملک ته آفرین دیسی سره ناستم یو هلک راغی ما ته وایي لږ شپارس مې وکړه ما وی چې ښه کار به چل پی وی چې ضرور واده مې دی او ډسکو پې راولم په ایمان تاسو ته یم زه دا ډسکو زه تر اوسه نه پېژنم چې دا څه بلا ده نو ما ډیسي ته وایي چې یاره جی ډسکو مانګ رہے ما ته وایي چې مالے آدمی ہے ڈسکو مانگ رہے میں چې ڈسکو بس لیسنی یا څه شی ما ته وایي چې ډسکو تو سمجھ نه مالنا یاره چې یو سوک خو مې غالک په دې ځای ووالو کړ خدای دې تباه او برباد کړو ما ته دې دې چې شپارسو پکې ډسکو راته اجازه دا عمل نو ماما خبره دا ده چې خپا خشر مې دلی که خیری او خدای پاک بم نورم شرمای چې ترسو خدای تراجی شوی نه او خدای ته رجوع نه کړي او د خدای نام د تیر شو ګناونو معافي نه غوښتي نور بشرمېږي نور برسوا کی یو خدای سره شیب ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا ینا دا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کا کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګونه یو ذات سره د چې عشق شو
دنیا بدر باندې عاشق شي. نو خدای دیو کی چې زمونږ دا غزاد سره رابطه او تعلق پیدا شي او د ملک خدای د امن او د سکون اسباب پیدا کړي او د ملک قانون هغه قانون کې چې کوم خدای او د رسول جوړ کړی دی سبا ډبګرای کې به او په 12 شپه به زما د آیات بیان بیا قصه خانه کې وي ان شاء الله. اول نمبر شفارس با ستا چې د خدای په عدالت کې کوي نو هغه به قرآن کریم وي. اول نمبر. دویم نمبر شفاعت کبرا به د جناب محمد رسول الله وي په قیامت کې. زمون اول شفیع نشتا مون پیجنو ناغا دا علماء پوئیگی من ربک ها لا ادری آئے ہائے زفے واللہ کا پیس رب سو کتاب دے سو دیتے قرآن والے وے ہا لا ادری واللہ کا زفے پوئے کیا بچہ تاسو ټول ایماندار ځان ته وایي کنه ایمانداری ها قبله بلای تاسو وایي په ایمان چې د دې ایمان لفظ ترجمه درځي چې ایمان څه ته وایي د دې ایمان لفظ ته ځان ته چې ایماندار یم ایمان څه معنا ته وایي چې زه مسلمان یم اسلام څه معنا ته وایي زه دیندار یم د دین څه معنا ګوره ایمان نه پیژنې اسلام نه پیژنې دین نه پیژنې مذهب نه پیژنې لفظ قرآن نه پیژنې چې قرآن څه ته وایي کیږي به څه په دې غاوره چې مرګ نه وروسته د ملا جنازه وکړه راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي یا زمونږ د ملک رواج دی ورپسې خاتونه ماتونه ورکوي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي یا د جمعې په شپه ورپسې لاس اوچت کړي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي زه امام یم ته راته مخکې کټ کې پروت یې او زه ستا جنازه کوم تاسو ټول راپاسې یو ماله قرآن مخکې کوي چې ملا صاحب په دې قرآن لاس کېږده چې تا دې مړي ته د زړه نه دوا وکړه چې دې خدای وبخي دړنه یاره که د قرآن وخورو زما په دا مخ تو کوي دعا دې وکړه د زړه نه دې ووایي چې دې خدای وبخي استاد به وایي چې مړه مې وایي بس نه اوس قرآن څه له راکې ونه ته په دې قرآن لاس کېږده چې تا د زړه نه ووایي چې دا دې خدای وبخي نو چې دړه نه دې ونه وایي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دا اعمال مدار په نیت ته او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي چې زما زړه قصد او اراده نه و چې تا دې خدای وبخي نو اسې څلور ځله الله اکبر مې وې بیړه دې غر کړه جنازه دې غر کړه دا ورپسې چې دا مات ګډ شیخان میخان ولاړ معززین خو جنازې کوي نه معززین خو نه کوي جنازه خان نواب ارباب هغه ورځ دې په تاکال کې دی ولوی بزرگ په قبر باندې ما تاسو دا جنازه کې ولې ونه درې دی په دې نه پوي کوي وېجې د چا 14 نو مال 14 نو تیمم دې لپاره روا وې تیمم چل ولا نه ورځي مال د خزو ګرځولو چل ولا ورځي په صدر کې د تیمم چل ولا نه نه بے غیرت تاسو خیال رنم بیا د کوم شي غرض او غایه چې سړی نه پیژني پاغي اس فائدہ نه مرتب کی تاسو د جنازې غرض پیژندلې نه ودرې دي پتاو نه لګي خبر نه يم چې راوستم لکما خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما راله کې ناستي ټیټ پاس شو اس پتاو نه لګي چې ما خدای ته څو او خدای راته څو دیکھو وګورئ
تا خدای ته په منځ کې وی اهدنا الصراط المستقیم ویلي که تاسو منځ گزار خلک خدای ته دې په منځ کې وی چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سمه لار وښایه درخواست یې وکړو خدای ته د هدایت بیا دې دیکھ بال کړی دی چې خدای ته مې هدایت درخواست کړی چې قبول شوی هم دی که نه دا سوچ هم درغلی دی چېرته ووایي دا ټول منځ ګزار درغلی دی چې ما اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي وو چې هغه درخواست مې قبول هم دی او که نه قرآن د هغې جواب په خپله کړی تا ویلي وو اهدنا الصراط المستقیم د هغې جواب راغی هدى للمتقین دا قرآن هدایت دی دته ګوره په دې روان اوسه دی چې څه وایي هغه کوه ما ستا د منځه دعا قبوله کړه هدایت دې غوښتی او دا قرآن هدایت دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن د نمایش او د جشن شی نه دی قرآن قانون دی ستا د زندګۍ ټولې فیصلې به په دې قانون کې په دې قانون به کې او کتا د زندګۍ فیصله د قرآن په موجودګۍ کې د پیرنګي قانون ته یوړه نو دا قانون به په قیامت کې ستا شپارس نه کوي دا به ستا شپارس نه کوي پاکستان ځکه تباه دی چې قرآن غوندې عظیم قانون پکې موجود دی او د ملک فیصلې اوس هم د لارډ میکال د انګریز په قانون باندې کوي نو زه کله چې ووایم چې ما په 40 کاله کې 40 ملت هم د پاکستان حکومت منلی نه دی په هغه ورځ به یې منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي په دې زمونږ حکومت خفه کېږي مال چې خفه شي خدای پاک هم زړه پړک وچوه خدای هم کور وران چې د چا په لاس کې دلته سره کسان دي شریعت بیل هم پیش کړی او شریعت بیل هم پیش کړی چا ته هم پیش کړی شریعت بیل هم چا ته پیش کړی چا ته هم پیش کړی سینټ کې راشه په سینټ کې پرویزیان ناست جنرل نیازي څوک دی کلکټر پرویز دی د ډیفنس کالونه په جماعت کې د پرویز غلام احمد پرویز کتابونه یې خلک پرویزیان کې دا د سینټ او بیا دې سینټ کې چې کوم خلک د پیغمبر حدیث ته د یهودو ډکوسلې وایي هغه خلک به مونږ ته په سینټ کې شریعت بل جوړوي بیا شریعت بل به ته پیش کوې چاته قومي اسمبلی ته نو علما به پاسي د خر نه به اسلام غواړي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ګرانو اورېدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین